د ژمي د اوږدو رخصتیو وروسته په بلوچستان کې د تعلیم د څانګې پروسه پیل شوله. ګڼ شمېر ماشومان سکولو ته را روان دي. د کوټ ښار د ودې اوسېدونکي دغه ښځه د پوسټل کالونۍ سرکاري سکول ته راغلې ده. غواړي چې خپل نجونه په سرکاري سکول کې داخلي کړي. وایي چې د موجوده ګرانۍ له سببه څخه دوی دومره توان نه لري چې د ماشومانو د تعلیم خرڅونه پوره کړي. د دې په خبره چې د تعلیم لګښت اوس ډیر زیات شوی دی او د زیات شمېر خلکو تر وس د باندې دی. 4 نجونې، 2 د 5th څخه دي، یو د 6 څخه ده، یو د 9th څخه ده. بس دا پرایویټ ښه موږ وس نه لرو. اوسه پورې مې ورکولی، اوس یې فیسان هم زیات کړلی او بیخي زیات داخله فیس یې هم زیات کړی دی، منتلي فیس یې هم زیات کړی دی. یا یو سړی دی د کور او 10 بچیان چې سي هغه به نو څنګه پرایویټ سکول کې هغې دپاره دغه کولی سي. نو دې دپاره چې دی موږ راغلي یو سرکاري سکول کې داخله ورکوو. دلته خو کتابونه هم ورکوي، هر څه تعاون ورسره کوي. دغونې پرایویټ سکول والا خو دا نه ورسره کوي، هغه خو کتابونه، کاپیانې، دا ګرد شیان چې دی یو دکانداري یې شروع کړي ده. د تعلیم لپاره غیر دولتي موسسې الف اعلان وی چې په بلوچستان کې تر 10 لکه زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي. په دوی کې تر 80% زیات نجونې دي چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې سکولونه لري دي. هم له دې کبله د صوبې په لورو کلیوالو او غرنۍ سیمو کې زیاتره نجونه له تعلیم څخه بې برخې پاتې سي او خلک هم د الکوانو په پرتله باندې د نجونو و تعلیم ته زیاته پاملرنه نه کوي. دغه ریکوست کوم چې تاسو خپل بچیان سپورټ کړئ، خپل بچیان مخته څنګه چې الکوانو سره تاسو ښه کوئ دغسې تاسو د نجونو سره مر کوئ. ښه تعلیمي ادارو کې تاسو دوی داخلي سبقانو له واچوئ چې دوی ښه تعلیمونه حاصل کړي او مخته خپل په پښو ودرېږي، چاته محتاج نه وي. صوبایي حکومت وایي چې دوی اوس په ټوله صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم پیل کړی دی چې د اپریل تر 15 پورې به دوام ولري. ټاکل شوې ده چې 2,55,000 ماشومان به سږ کال دوی د سرکاري سکولو په لومړي ټولګي یا جماعت کې به داخله وي. په دوی کې به 1,62,000 الکوان او تر 4,000 زیاتې نجونه به وي. د تعلیم صوبایي څانګه وایي چې په بلوچستان کې 15,100 یو کم اتیا سکولونه دي. په دې کې 11,19,800 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي، خو په ټولو صوبه کې 22,000 کلي دي. په پاتو سیمو کې تر اوسه پورې پرایمري سکولونه هم نشته. حمید سمسور، VOA ډیوا، کوټه.